د شمال ختیځ زون 219 عمري قول اردو قومندان ډګر جنرال الحاج مولوي امان الدین منصور په داسې حال کې چې د نوموړي قول اردو پوځي مسؤل مولوي شریف الله او یو شمېر مجاهدونو یې ملتیا کوله د امام صاحب ولسوالۍ ته سفر وکړ. ښاغلي منصور د دې سفر پر مهال د امام صاحب د ملکي مسؤلینو په غوښتنه د یو لوی سوداګریز مرکز په پرانیسته کې هم ګډون وکړ. نوموړي په دغه پرمختیایي پروګرام کې د ګډون پر مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې د 219 عمري قول اردو له یو شمېر سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره هم وکتل او د هغوی د فعالیتونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. په ورته وخت یاد قومندان له دې چارواکو سره د لیدنې پر مهال له هغوی وغوښتل چې د خپلو دندو په ترسره کولو او د خلکو په خدمت کې پاتې رانشي او ولس سره د نیک چلند سربیره د هغوی خدمت په پوره ایماندارۍ سره ادا کړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د 219 عمري قول اردو رهبري د دې ولایت په یو شمېر نورو مهمو ودانیزو پروګرامونو کې ګډون کړی و او د پراختیایي او رغنیزو پروژو له پلي کېدو سره یې ځانګړې لیوالتیا ښودلې وه.